أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د غزوه احد بارکی مخکی آیت کی فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر راووتلو د صحابه سره مشوره وکړه او د جهاد د پاره تیاری شروع کړلو. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شولو او د مدینې نه ووتل، نو عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د مؤمنانو د ډلې نه جدا شولو او دی وی چې زمونږ په مشوره باندې عمل ونه شولو نو مونږه دی خودکشي ته نه یو تیار. نو دوی د لارې نه راواپس شول. دا موږ وی چې د ما قبل آیت سره دا ربط شولو چې مخکې آیت کې فرمایلو چې تاسو د مؤمنانو نه علاوه بل څوک رازدار مه جوړوئ، ځکه دوی ستاسو نقصان غواړي، دوی تاسو ته نقصان در رسول غواړي، دوی ستاسو په تاوان خوشحالیږي او ستاسو په خوشحالۍ خفه کیږي. نو دا د هغې یو مثال شولو چې دغه منافقین د لارې نه واپس شول د مسلمانانو د کمزوري کولو دپاره. د جنگ په دوران کې په معمولی خبره باندې د لښکر زړه غوځاریږي، حوصله ختمیږي او په یو معمولی خبره باندې حوصله چوتیږي او د جنگ د ګټلو پوره انحصار په حوصله باندې. نو په زرو کې 300 کسان چې کله واپس شول نو په دې باندې مؤمنانو ته ډیر زیات صدمه ورسېده. نو په دغه وخت کې د انصارو دوه قبیلې اوس او خزرج، د هغې یو دوه قبیلې بنو سلمه او بنو حارثه چې دا په دې لښکر کې شریک وو، د دو هم په زړه کې خیال تیر شو چې یاره دغه عبدالله ابن سلول منافق سره د خپل ملګرو چې واپس لاړو نو موږ له هم واپس کېدل پکار دي. لیکن الله تعالی چونکې دا مؤمنان وو، دغه کم چې واپس شو دا منافقینو او دوی حوصله کمزوري شوه، لیکن بیا مؤمنانو نو الله تعالی د دوی سره خپل توفیق شامل حال کو او دوی دغه غلطی ارادې نه هغه واپس شول، یعنی غزانه هغه واپس نشول بلکې غزا کې شرکت وکړلو. دې آیت مبارکه کې د هغوی تذکره کوي. اذ او یاد کا هغه وخت همت چې اراده وکړله، فرمایي چې کله د ګناه خیال دا په ذهن کې تیر شي، یو خیال راغی او لاړو، دې ته خاطر وای، خیال وته وای او په دې باندې څه ګناه نشته دی. دغه شانتې فرمایي که چېرې دغه خیال
په زړه کې لږ ایثار شولو او بیا ختم شو. دې ته حدیث نفس وای، یعنی د ځان سره خبره کول، په دې باندې هم ګناه نشته دی. او که دغه خیال لږ نور هم هغه په زړه کې پوخ شولو، ایثار شولو، نو دې ته بیا هم ویلې کېږي او په دې باندې هم ګناه نشته دی چې کله دا بیا ختم شي او په هغې عمل ونه کړلی شي. او کم خیال د ګناه چې د دې نه مزید سیوا په زړه کې پاتې شي او دغه د ګناه کولو اراده مضبوطه شي، هغې ته عزم وایي. نو په هغې باندې بیا ګناه ده. دغه شانتې خیال د ګناه راوستل چې پای کې پختګي، دغه خیال بیا اختیاري. د دین دا مخکې چې څونه ذکر شول دا غیر اختیاري راشي او لاړ شي. او کله چې دا په زړه کې ایثار کړلی شي او اراده سره شامله کړلی شي، نو دې ته بیا عزم وایي. نو عزم د ګناه دا بیا ګناه ده. نو فرمایي چې کله چې اراده وکړله هم، نو په دې باندې چونکې ګناه شته دی نه، نو فرمایي چې دوی اراده وکړله طائفتانې دوو ډلو چې بنو سلمه او بنو حارثه چې د اوس او د خزرج قبیلې وي او مخلصین مؤمنانو، دوی اراده وکړله منکم ستاسو نه، یعنی دا ستاسو نه وو، هغه کم چې 300 کسان واپس شیو نو دا ستاسو نه نه وو، اخو منافقانو، او دا ستاسو نه وو مؤمنانو. البته اراده د ګناه وکړله د واپس کېدلو. ان تفشله دا چې کمزوري ښکاره کړي، تفشله کمزوري ښکاره کېدل چې دا د بزدلۍ نه پیدا کېږي او د دې د وجې نه هغه د جنگ کولو نه هغه غبراهټ محسوس کېږي. نو دغه شانتي د دوی پړه کې دغه شان خیال تیر شو. والله ولیهما، او الله تعالی دوست د دې دواړو. حضرت جابر بن عبدالله چې د دې قبیلې نه و، نو دوی به فرمایل چې د دې آیت په نازلېدلو باندې مونږ څه خفګان نه دی کړی، بلکې مونږ په دې ډېر خوشحاله شو. یعنی په دې آیت کې خو د هغوی بزدلۍ طرف ته یو اشاره وکړلی شوه چې دوی همت بېللی، خو بس دا ده چې الله تعالی د دغه ګناه نه وساتل. نو دا د هغوی د زړه هغه پټ ګناه وه، د هغوی د زړه دغه عزم کمزوري کېدل ښکاره کولو. نو دې باندې خو عام طور خلک خفه کېږي، لیکن دو فرمایل چې مونږ په دې آیت باندې ډېر زیات خوشحاله شو. او د خوشحالۍ وجه دا چې الله تعالی وفرمایل والله ولیهما، الله تعالی د دې دواړو ډلو دوست دی، مددگار دی. نو بس زمونږ دپاره دا ثابتېدل چې الله تعالی زمونږ مددگار دی، زمونږ دوست دی. دا لویه درجه ده او دا د قرآن پاک نه زمونږ دپاره ثابت شوله. په دې به ډېر زیات خوشحالي کوله. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله تعالی باندې مؤمنانو له توکل کول پکار دی. ولقد نصرکم الله، او یقینا مدد کړی ستاسو الله تعالی ببدرن په غزوه بدر کې، وانتم اذله، او تاسو ډیر کمزوري وئ.
ستاسو تعداد ډیر کم وو تاسو د جنگ په اراده سره راوتی وینا ستاسو سره اسلحه هغه بالکل د نش برابر و په دومره کمزوري حالت کې الله تعالی تاسو له فتح درکړی ونه نو په غزوه احد کې خو تاسو دای په مقابله کې ډیر خوي تاسو د غزا د پاره وته او په دغه عزم باندې وته او د هغې دپاره تاسو د خپل وس مطابق تیاری هم کړو او تاسو زر کسانو لښکرو اگر چې د عین 300 بیا واپس شول نو فرمایي چې د غزوه بدر په موقع باندې الله تعالی تاسو مدد کړو حالان کې تاسو ډیر کمزوري وای فتقوا الله نو د الله تعالی نه ویریږئ لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکر ادا کړئ یعنی دغه کوم اصول چې مخکې بیان شول نو په دغه اصول باندې عمل دا په بدر کې تاسو کړو نو سره دا هغه ستاسو د کم تعداد او سره د کمزوري کېدلو الله تعالی تاسو له فتح درکړه ځکه چې تاسو ان تصبروا وتتقوا په دې باندې عمل کړو یا تاسو کم سلور اصول چې مخکې بیان شول هغې ستاسو عمل درستو او د احد په مقام باندې په غزوه کې ستاسو تعداد هم ډیرو اسلحه د سره هم وه او راوتي وي د جنگ په اراده باندې لیکن دا چې تاسو د دې اصولو خیال ونه ساتلو نو هغه تاسو ته مشکل پیښ شولو او تاسو زیات نقصان وشو اذ همت اذ یاد کا هغه وخت همت چې قصد وکړلو اراده وکړله طائفتان دوه ډلو منکم ستاسونا ان تفشل دا چې کمزوري وخی والله او الله تعالی چې دی ولیهما دوست دی دوانو دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله دی توکل کوي مؤمنان ولقد یقینا نصرکم الله مدد کړی دی ستاسو الله تعالی ببدرین په غزوه بدر کې وانتم اذله او تاسو کمزوري وای فاتقوا الله نو د الله نه ویریږئ لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکر ادا کړئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي ټولو بیمارانو ته دعا وکړي پروردگار ټولو بیمارانو ته صحت کامله نصیب کړي پروردگار زموږ د محله کې هسپتالونو کې څومره بیماران دي پروردگار ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي یو زنانه د دعا د پاره درخواست کړي دعا وکړي پروردگار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين